پاکستان ته د اسلامي امارت او تازه او مهم وړاندیز. اسلامي امارت پاکستان ته له ټي ټي پي سره د خبرو اترو د منځګړیتوب وړاندیز کړی. د اسلامي امارت حکومت له پاکستاني چارواکو سره په پټو ناستو کې منلې چې ټي ټي پي یوه ستونزه ده، خو له دې ډلې سره یې د سخت چلند پر ځای د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. د پاکستان اکسپریس ټریبیون له دې خبرو اترو نه د باخبرو سرچینو له قوله ویلي چې د افغان طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ په دې وروستیو کې پراخې خبرې شوې دي چې هدف یې د ترنګلو او ځنډېدلو اړیکو بیرته عادي کول دي. په خبرو اترو کې د اختلاف اصلي ټکی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی د کورنیو حضور ګڼل شوی. اکسپریس ټریبیون وایي پاکستان له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه ښایي چې د کرښې په دواړو غاړو کې د ترهګرو د پټنځایونو له امله امنیتي وضعیت ترنګلی شوی. اسلام آباد په پرله پسې توګه د اسلامي امارت له حکومته نه غوښتي چې دغه ګواښ له منځه یوسي، خو اسلامي امارت دا د پاکستان کورنۍ ستونزه ګڼي. یاده ورځپاڼه وایي د اسلامي امارت حکومت د تړلو دروازو تر شا ومنله چې په افغانستان کې د ټي ټي پي حضور یوه ستونزه ده چې حل ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په باور د اسلامي امارت چارواکو له ټي ټي پي سره د مقابلې لپاره د پاکستان د ستراتیژۍ مخالفت کړی او ویلي دي چې د سخت چلند پر ځای باید له دې ډلې سره د خبرو اترو بهیر پیل شي. د طالبانو حکومت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې ګواښونه او ګواښونکي څرګندونې یې ګټه نه کوي. سرچینو ویلي چې د پاکستان طالبانو ته په ډاګه کړي چې دوی د خبرو اترو انتخاب ختم کړی او کابل ته یې د دې ستونزې د حل لپاره کافي وخت ورکړی و، خو هیڅ ګټه یې نه ده کړې. اکسپریس ټریبیون د خپلو سرچینو په حواله وایي پاکستان طالب چارواکو ته دا هم ویل چې د ټي ټي پي غوښتنې د منلو وړ نه دي، خو طالبانو ویل چې ښکېل اړخونه خبرې اترې ډېری په سختو دریځونو پیلوي، خو کله چې پروسه پر مخ لاړه شي خپل دریځ نرموي. طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو اوږدو خبرو اترو مثال ورکړ. ورځپاڼه وایي پاکستاني چارواکو ټینګار وکړ چې دغه دوه حالتونه د پرتلنې وړ نه دي، ځکه امریکا یو اشغالګر ځواک و او باید یوه ورځ وتلی وای، خو ټي ټي پي او د هغې ملګري د دولت واکمني ننګوي او په هیواد یعنې پاکستان کې د خپلې خوښې نظام پلي کولو هڅه کوي. یوه پاکستاني چارواکي له نوم ښودنې پرته د اکسپریس ټریبیون ته ویلي چې له ټي ټي پي سره د یوې مشروع ډلې په توګه د چلند هیڅ پوښتنه نه پیدا کیږي. پاکستان د ترهګرې ډلې له خپلې خاورې وایستلې او دوی د بشپړې نابودۍ هڅې به روانې وي.